د لر او بر څخه ښاغلو زما محترمو مشرانو، خویندو او ورونو، د دې لپاره چې د نور دوستانو وخت مې نه وي نیولی، ځکه چې زه په پروګرام کې نه وم. مننه کوم د پروګرام د تنظیمونکو نه چې ماته یې هم وخت راکړو. د دې لپاره چې په اوس مهال موږ په وطن کې د سولې په درشل کې یو. ما یو ورور د ذبیح الله په نوم یو شعر همدا اوس انتخاب کړلو. هیله مې وکړه چې زه هم د خویندو تشه مې ډکه کړې اوسي او دا شعر به تاسو ته ووایم. او یو څه لنډ ویل غواړم. باید دنیا په دې پوه شي چې تر ټولو زیات چې جنګ ځپلي دي پښتانه دي. تر ټولو زیات چې اړ دي سولې ته پښتانه دي. پښتانه جنګړمار نه دي، بلکې جنګ پې تحمیل شوی دی. زه د دې تریبون نه په استفادې غواړم دنیاوالو ته ویم چې افغانستان د ټول نه په سر کې سولې ته اړتیا لري، افغانان په سر کې پښتانه. او زما هیله د نړیوالې ټولنې نه دا ده چې د افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. که په افغانستان کې فعال رهبر اوسي. باید ووایو چې پښتانه چې د هر پښتون رهبر سره درېدلي دي، ډېر دردېدلي دي نسبت د نورو قومونو نه. او د محترمو هغو ورونو نه چې د دې پروګرام په تنظیم کې د دې مسافرۍ په کړاو نه په ډک ژوند کې یو شاندارې غونډې تابع نیولې ده، مننه کوم تنې. زمونږ هر کور کلی رنګ بنګ دی، زمونږ هر کور کلی رنګ بنګ دی، سولې یو ځلې خو راشه. د وطن هره خوا کې مو روان جنگ دی، سولې یو ځلې خو راشه. هر څه پکې وران ویجاړ دي، په راوستلو یې په ویر ماتم دی. ښکلی وطن مو په والله ډېر بدرنګ دی. د وطن هره خوا کې مو روان جنگ دی، سولې یو ځلې خو راشه. هر څه پکې وران ویجاړ دي، په راوستلو یې په ویر ماتم دی. ښکلی وطن مو په والله ډېر بدرنګ دی، سولې یو ځلې خو راشه. د غم جګړو له لاسه په موږ باندې تیریږي قیامتونه، د غم جګړو له لاسه په موږ باندې تیریږي قیامتونه. دلته هر انسان ته چې ګوري لکه ملنګ دی، سولې یو ځلې خو راشه. هرې خوشحالۍ دی له موږ نه مخ اړولی دی، مدام په چغو په ناریو یو، زړه مو نیولی د وینو زنګ دی، سولې یو ځلې خو راشه. څه خیالي انسان مري، څه خیالي انسان مري، ټول وطن مو هدیره شو. غماز مرګې هر چا ته را روان په رنګ رنګ دی، سولې یو ځلې خو راشه. څه خیالي انسان مري، ټول وطن مو هدیره شو. غماز مرګې هر چا ته را روان په رنګ رنګ دی، سولې یو ځلې خو راشه. او مننه کوم تاسو نه. په پای کې غواړم یو خبره بله مو کومه. تر هر څه نه موږ تاسې پښتون پخلاینې ته ضرورت لرو، خصوصا چې اوس د سولې په درشل کې یو. موږ د سولې تړون ته هرکلی وایو او امیدواره یو چې نورو مخالفینو ته هم د پخلاینې لارې هوارې شي، ځکه موږ سولې ته اړتیا لرو. مننه.